او دې ترڅنګ یو څوک درته ښیم چې ډېر وخت بعد یې ګورم. ژوند مې په سرور دې وي خو مور دې وي. نو چې لندن ته لاړ شي څه به وکړو؟ بس دا وطن به چاته پرېږدو؟ یو بس یو بس څوک؟ تا ما بس ما او تا بس؟ نه 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 وطن خو نه پرېږدو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الحمدلله صدقه او رد بلا ان شاء الله توزیع لرو، مڼه لرو او دې ترڅنګ یو څوک درته ښیم چې ډېر وخت بعد یې ګورم. خو مور دې وي زړه زما د ټول جهان تور دې وي. خو مور دې وي نه غواړم محل او ماړی نه غواړم، نه غواړم محل او ماړی نه غواړم. زوړ د خاټو کور دې وي خو مور دې وي. زړه زما د ټول جهان تور دې وي خو مور دې وي. زړه ماشاءالله دونه هوښیار دی مالې. دا مڼه به یو یو من څنګه ورکول ته به راځي یتیمان او دا به وړي، باید نور شی هم ورکو. بیا ما ته وایي چې زه مشر لالا ته. مشر لالا څوک؟ نه نه مشر لالا څوک؟ ورور دی. غټ دی غټ دی. په غټ ورور په سلګونو پیکیج تیارې کړي. غټ دی دا دادن دی. غټ دی لندن کې دی. کار دی کار دی. دا ایلوخه وری دی وړلی دی. وری دی مالګه دی. مالګه ده مثلا او وړي دي. وری دی دا چا وکړه؟ دا مثلا یعنې دا درې شیونه چې دا یې مشر لالا باندې حواله کړي او دا زموږ د نیکه باغ دی. دا مڼې تا ما مثلا چې ده ما ورته زه ووایي لندن ته مشر لالا خواته. نو چې لندن ته لاړ شي څه به وکړو؟ بس دا وطن به چاته پرېږدو؟ یو بس یو بس څوک؟ تا ما بس ما او تا بس؟ نه 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 وطن خو نه پرېږدو. نه پرېږدو. راځه مڼه روانه. زړه زما د ټول جهان تور دې وي خو مور دې وي. ژوند مې په سرور دې وي خو مور دې وي. زړه زما د ټول جهان تور دې وي خو مور دې وي. زړه زما الحمدلله په سلګونو کورنیو دپاره او یتیمو کورنیو دپاره نن هغه پیکج چې تیار شوی دی دا به نن کور ته وړي او نوشي جان کوي. تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. الله رب العزت دې غربت نور ختم کړي. الله دې زموږ ستاسو په هېوادوالو په مسلمانانو باندې رحم وکړي، د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې. ما سره په شر دې وي په شور دې وي. څه کم 300 کورنیو دپاره 4 ایټمه مواد چې هغې کې اوړه دي، غوړي دي، مالګه ده او مڼه ده. الله دې په خپل دربار کې قبول کړي چې د فی کورنیو موادو قیمت 2340 افغانۍ کېږي. او بله مهمه دا خبره چې تاسو هم په خپل ګاونډ کې په خپل کلي کې مرسته او کومک وکړئ. دا پر موږ او تاسو حق لري. 2 ورځې ژوند دی او دا ژوند داسې روان دی چې نه درېږي. په دې ژوند کې داسې کارونه وکړو چې الله له ځانه څخه راضي کړو. الحمدلله نن څه کم 300 کورنیو دپاره هر یو ته خپل خپل مواد تسلیم شو. الله دې په خپل دربار کې قبول کړي. الله دې موږ ته وس او توفیق راکړي چې داسې ډېری کورنیو سره مرسته او کومک وکړو. دا وه د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت. سلام علیکم. جهان تور دې وي خو مور دې وي.